بیا با ارمان کوي ارمان سنا واخلا پیدا رمضان سنا واخلا پیدا رمضان سنا بیا با ارمان کوي ارمان. سلام علیکم کاکا. وعلیکم سلام. ستړی مشي؟ چیرې ځې؟ ولې؟ چنده ټوله مشکل د چی چنده ټوله یې؟ چنده څه نغدې پیسې ټوله یې؟ بیا یې څوک درکوي خلک؟ والله یو کوي یو بیا وایاست یو یې درکوي یو یې ځای نسته؟ په روزه کې چې خدای ښه وسل وکړي والله روزه کې هر یو لاس اچوي ښه په روزه کې خلک کومک کوي نو بیا د کوم ځای یې اصلي؟ اصلي د قرهباغ یم. اصلي د قرهباغ یې؟ هلته له غربته له بدې وځې راغلی بدې ورځې نه وای راغلی. ښه اوس موږ څه در سره وکړو؟ بس خیر وشي. خدای دې خیر وکړي. یو څه به در سره وکړو؟ که یې کومک راسره کوي خو راسره وکړي. کومک ته سره وکړو بیا بیا قرهباغ ته وړې؟ یو کوچنی زوی مې کوچنی زوی دې ده؟ لوی اولادونه نه لري؟ یا یوه لور وه هغه مړه شوه. یوه لور وه هغه مړه شوه؟ خدای دې هغه ښه کړي. دا در واخه زکات کې یې قبول کړه. ښه صحیح شوه؟ قبول دې دي؟ دا څه شی دی؟ پیسې دي پیسې دي وروسته بیا وګورې. ښه پاکټ خلاص کاتې بیا در واخې. ښه دوا وکړه. دا دې خیر درکړه دا دې خیر درکړه. آمین آمین آمین. ګورا خوشحال کړي شیطان انسانا واخلا پیدا رمضان انسانا واخلا پیدا رمضان انسانا. خالص ژوندی بازار ته ولې راوتلی یې؟ بازار ته ولی رالم زه به مړی اوسم ونه ښه هغه دغو ظالمانو ته چې ورسېوه دا مړی په 100 روپۍ ده اوس سړی لږ دوی خو فرق نو اراده دې دا وه چې یو شی پیدا کړي کور ته یوسي کار مار پیدا کېږي په روزه کې؟ کار والله خو د تاسو خو ما په مشکل خبر یاستئ چې زه په سرطان هم مبتلا یم په هغه برسېره والله بالله د خټو په کار پسې دومره ګرځېدلی یم د خدای قسم د ګز راوځم تر مازدیګره د خټو کار هم نه پیدا کېږي صحیح نه اتې خو نسته بېکاري ده ښځه او ماتې څه وکړو کور خو یې واړه غواړي صحیح ده د بار آمدن موږ نه لرو صحیح ده بلکل اتې ورونه که جانه خلقی را چې ورکه ده خدای دې چاره وکړه د نن ورځې روزه مات به موږ درکړو زکات. ښه اتې به بیا که خیر و نور به بیا ګوره ټولې برابر دعاګانې که دا په زکات کې قبولې که شر څومره وي ښه خواره ومه په آخرت زه خدای په امان خو کار مه پرېږده کار انشاءالله کار والله بالله پسې ګرځم لږې زه تر بېګه پورې رازی کول غواړي سبحان انسانا. السلام علیکم کاکا. کاکا ښه ناته پورې کار کې ستړی مه شي. خیر یې تکړه یې دا د ما څپلۍ رنګېږي دغه ته رنګ ورکېږي. ښه خو یې تکړه یې سهارنی ناست یې نه؟ اوس بازار خلاص و کېناستم. ښه نو د ورځې هره ورځ چې ته کار کوې څومره پیسې ترلاسه کوې؟ هره ورځ بس مخمات ته درکوي ما دې څه زور ووځم تر 100 روپۍ ماګ دې څه کوي 2000 افغانۍ درکوي اخري هغه چې 100 روپۍ زور ووایې ترلاسه کوي. او ژوند څرنګه دی؟ کور د نه بچیان نه کله نه بد ولې؟ شی نه لرم دغه څه شي پیدا کوي بیا خالي ځان دی دا خاص د ځان دپاره واده دې نه ده کړی؟ 2 ودونه مې کړي کور مې پاکه شوی 12 نفره مې کړی غور مې نه ده شوی. دا خو لا جالبه ده ولا دا اوس وخت کې دا اوس حکومت کې د قرضې په 3م کال باندې مې کور بمبار شوی ده. ښه بیا تر هغه کور دې وړي په زابل کې؟ زابل کې بمبار شوی. هیڅ ماشومان او مېرمنې مې نه ده 12 نفره مې ما په کور کې و 12 نفره په غوړه ځم زه له کندهاره که نه وای چې زه خدای ورسره شهید کړی خدای چې په ارمانه
تا لوی ارمان څه ده؟ ما لوی ارمان څه ارمان مې نه کوي لوی ارمان مې دغه ارمان دی چې کور مې وای ور مې وای بچیان مې وای نو دغه مې ارمان دی نور مې څه ارمان دی دې نه یاره باندې باطل ما څه ارمان پاتې هغسې و ولاړو هغه خو ولاړو موږ اوس چې دغه په ارمان یې چې موږ وایو خدایه یو خالي دروازه مو خلاصه سوې وای یو مسلمان له کوره راګرځېدلی یو کاله یو شی مصطفی وای په ځای ناست بس نو د تقدیر مسایل د تا ته دا ډول در پیښه کړې ده بل ته بل ډول بل ته بل ډول بیا د افغانانو ژوند د شلو زرو مشکلاتو سره مخامخ ده خدای دې چاره وکړه تربره خبره دغه شی ده چې خدای مو دې ناروا خدای مو دې ناروا زه روزه مات تر کوم ښه نه قربان نه روزه مات تر کوم دا واخه ښه دا زکات کې قبولې که دعاګانې که او دا دعا به کوو چې خدای دې تاسو ژوند دایمي جوړ کړي بس خدای دې موږ ته دعاګانې کوي بس دا ډولونه چې په نظر کې مو ونیسه تر اوسه وراره به دا چې حتما پیدا رمضان انسانا چې ټوله ورځ غلط کارونه کوي 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 په دې ډېر وکړې تاوان انسانا واخله پیدا رمضان انسانا واخله پیدا اباته ورته چا زکات راکو ښه صحیح شوه زکات خو ورخي که نه څوک چې زکات ورکوي بیا یې دی ورخي که نه دا ورته چا زکات راکو بازار کې ښه ته ورته دعاګانې ورته که صحیح شوه او بچو کار مو جوړ شه سمع عبادات او تلاوات وکړه سمع عبادات او تلاوات